سلامونه ګرانو دوستانو، زه زمانه فریده. نن د جنوري 15 2022 کال دی. ګرانو دوستانو، ما په خپل ټیک ټاک کې او یوټیوب کې بارها ویلي دي چې پولیګون مټیک یو بهترین ډیجیټل کرنسی دی، یعنی کرپټو کرنسی دی. نن ما دا اولوسه چې پولیګون مټیک درې نوي پروجیکټ به لانچ کړي په 2022 کې 2022 کې. د مټیک پاکله زه تاسو ته د مخکې چې دغه په پروجیکټ باندې لاړ شم، دغه په 2001 کې چې 2022 کې چې هغه کوم پروجیکټونو باندې کار کړی دی، هغه زه تاسو ته وایم. نن ما په یو نیوز کې ولوسته او زه تاسو ته دا نیوز وړاندې کوم چې پولیګون په 2022 کې څه پروجیکټونه درلوده او په 2022 کې څه پروجیکټونه لري. همیشه یو بزنس چې کله لویږي نو هغه خپل ضرورتونو لپاره وړ بزنسونه اخلي او خپل بزنس سره ځم کی یو ځای کی او دغه نه فایده ولي. همداسې پولیګون یو کرپټوګرافي لپاره زیرو نالج زید کې چې ورته وي د هدف لپاره هغه څوک چې په 2022 کې شپږ پروجیکټونه هغه په بیا واخیسته. دغه نمونه که تاسو وګورئ اس ډي کې اویل، هرمس، نایټفال، میډن ان زیرو چې زیرو نالج د پاره دی. دا پروجیکټونه پولیګون په 2021 کې یعنی 2022 کې واخیسته. د هغه یو پروجیکټ او دویم پروجیکټ به زه تاسو ته وایم چې وخت کم دی، نور به تاسو خپل سټډي کې. یو پروجیکټ چې په نوم د هرمسو هغه په 250 میلیون ډالر ډیل کړی و، پولیګون واخیسته. یاد وساتئ چې 250 میلیون ډالر ډیر زیات پیسې دي. پولیګون غونډه یو نوې کرپټو کرنسی مټیک هغه روزي 250 میلیون ډالر چې انویسټ کی. هغه شاته دغه ډیر زیات غرضی هغه مرج ک یو ځای ک خپل پلیټ فارم د پاره. د هرمس خپل یو نتورک د 250 میلیون ډالر چې کله ورکی هغه خپل یو ډیر اهم نتورک. نو پولیګون کله سوچ کو چې ما سره پیسې ډیر دي، زه چې زم په خپل سر بل دا پروجیکټ د سره جوړوم، نو ولې ام دا همز نه اخلم. نو په اگست 2022 کې همز واخیسه او ایونچولی هغه سیمولیټ ک سیمولیټ داسې ک چې یو ځای ک پولیګون سره خپل ایکو سیستم چې چیرته د انجینران د ایکو سیستم چې الته کوم ځکه انرژي کم استعماليږي او نتیجه زیات ورکړي، نو خپل یو کمپوننت جوړ ک، یعنی د خپل یو پرزه ته جوړ ک، یو جزء جوړ ک او د خپل د راتلونکو وخت لپاره د سولوشنز د حل لپاره پولیګون هرمس شو. هرمس نه پولیګون هرمس شو. نو همدغه سه د دې دویم پروجیکټ چې شپږ پروجیکټونه په تیر کال کې وو، د نوومبر 2021 کې یعنی 2022 کې پولیګون یو بل پروجیکټ اخیسته په نوم دی میډن. هغه سټارک بیس ای وی ام کمپیټیبل رول اپ ورته وي. تاسو بیا ریډ کې هغه په ګوګل کې پولیګون میډن پرایمری کمپوننت شو، یعنی لکه څنګه چې هرمز ځان تک داسې میډن هم پولیګون سره یو ځای ک او هغه یو ورچوال ماشين سره کونیکټ چې غرض دا و چې کوم زیرو نالج پروجیکټ چې دوی رول اپ کوي د هغه حل لپاره هغه استعمالي او اوربیټری لوجیک چې ورته وي یا ترانزیکشنز لپاره چې لسنګ چې ایتریوم اوس په یو مسله او وخت دی چې څنګه وکم چې خپل فیس کم کم. پولیګون یو قسم کې د ایتریوم خلاف هغه مارکیټ ځان ته کوي لګیا دی او دا وړ پروجیکټونه چې په 200 میلیون او 100 میلیون او 0 میلیون اخلي، نو خپل ځان سره یو ځای کوي. دا د دوی د 2021 د پولیګون پروجیکټونه. نو ځکه زه اکثر وایم چې ما خپلم انویسټ کړی دی او تاسو ته زه خپل رائے ورکوم. یو ایجوکیشنل دا فاینانشل ایډوایز نه دی. که تاسو چیرته انټرېستډ نو پولیګون د دې وجه نه زه اکثر په خپل ګروپ کې چیرته چې زما د ټلګرام ګروپ دی، زه اکثر وایم چې تاسو په خپل سر منډه مو وه هغه شی ریډ کې سټډي کې مطالعه کې نو بیا واخلئ. نو همداسې که تاسو اوس وګورئ چې په نوم دی لیر 2 یو پلیټ فارم ده. په 2022 کې پولیګون لیر 2 کې څه پلانونه لري او ماغه همز او میډن پروجیکټونه چې په 2022 کې اخیستي دي هغه په لیر 2 کې یو ځای کوي او هغه نه کار اخلي. څه کار اخلي؟
په 2021 کې دسمبر میاشت کې یو براوزر دی په نوم دی اوپرا براوزر ورته وی چې الته 3000 تقریبا 3000 ډاپس اپلیکیشنونه هغه کې هغه پلیټفارم کې پروت دی او پولیګون غواړي چې د میډن او د هرمز نه یې کار واخلي او لاړ شي په اوپرا کې ډاپس پروګرامونو کې ایسا واخلي لکه څنګه چې تاسو سوشي سواپ لیدلی کرవ్s لیدلی اوبم لیدلی او دغه نور بلاک چینونه گیمز دی ان اف ټي پلیټفارمز دی ډیسنټرلند ورته وي اوپن سی ورته وي ساند باکس او ډیسنټرل گیم ورته وي نو دی کې پولیګون غواړي چې هرمز او میډن او هغه نور څلور پروجیکټونه پروتلون کې کال په همدغه کال کې 2022 کې درې نوي پروژې انټروډیوس کی چې هغه په ډیسنټرلند کې ساند باکس اوپن سی او په ان اف ټي پلیټفارمونو کې په گیمونو کې او په 3000 ډاپس کې خپل رول پلی کی او د یاد ساتي چې د جنوري فروری مارچ دغه لومړی درې میاشتې چې د کال دی په 2022 کې 2022 کې اوپرا براوزر چې 3000 ډاپس اپلیکیشنونه لري هغه پولیګون بلاک چین سره یوځای کیږي او ویب 3 سره براوزر لینک کیږي کرپټو والټ انډراید ټلیفونونو لپاره پولیګون جوړي نو تاسو سوچو کې چې zamanCrypto.com کله تاسو ته وایي چې دا کرنسی واخلئ نو هغه سر به خوده نو ما اکثر خلک وایي چې ته دا نیوز ورکې بل یوچتي بل ځکه وایي ما اکثر ویلي دي چې زه د دې خبرې پروا نه کوم زه خپل نیوز ورکوم زما خپل سټایل ده د خلکو خپل سټایل ده زه په پښتو کې پښتنو ته خدمت کوم په فارسی کې فارسی سپیکر سره خدمت کوم که اردوي کې انګلیشي خو زه هغه خپل ټرمینالوژي خپل نالج زه خپل خويندورونو ته ورکوم چې هغه ریل ډیسیژنز وکي نو که تاسو پروسه کول لیدلی یو EIP 1559 د لندن فوک په نوم باندې ایتھریوم اپلای کړو سیم ایگزیکټلی پولیګون غواړي چې په 2022 کې د ایتھریوم نقش قدم فالو کی خو په ایکو سیستم کې د ایتھریوم نه بده فیس او دغه سپیډ به ډیر سپیډی تیزی او فیس به کمی نو هغه غواړي چې EIP 1559 اپګریډ کی او خپل یو نتورک انټروډیوس کی او الته کولی شي چې مټیک ټوکنې برن کی یعنی وې سوزي تعداد کم کی چې قیمت بره لوړ شي که تاسو د مټیک سپلای نمبر وګورئ نو ډیر زیات د نو دی غوړي چې سیم ایتھریوم غونه خپل تعداد کم کی ترغه مارکیټ کې سپلای کم شي نو قیمت اوچتیږي نو دا د چې کله قیمت اوچتیږي او تعداد کمیږي نو الته بیا د هغه ټیسټ نت چې کوم دوی ټیسټ کوي په دسمبر 2001 کې دی دا ویلیو چې مونږه به یو ټیسټ نت شبکه جوړو یعنی یو پروجیکټ جوړو چې هغه اوس دوی دا پلان لري نو دا جوړي مونږ اخر کې زه تاسو ته دا وایم چې مټیک چې دی د پولیګون بلاک چین یو دغه کوین دی ارز ډیجیټل دی یا کرپټو کرنسی ورته وي چې د ټیم کې زه تاسو ته نیوز درکوم نو دا په $2 او 4 سنټو کې د دې پرایس دی مخبله په 166 $1 او 8 کې مې مخسه $1 او 3 کې مې مخسه نو دا په $3 تم نږدې شوی وو خو چونکه دغه انفلیشن په دنیا کې ډیر زیات دی حالات استقراري حالات دی په دنیا کې د اقتصادي لحاظ نه هغه وجنه قیمتونه کوزو برزینو ما سره اوسه زما یوټیوب چینل په روزانه به تاسو له ویډیوګانې چوم الته وګورئ خپل نالج بیلډ اپ کړئ او خپل پیسې په صحیح ځای کې ولګوئ بالکل سمپل لانګویج کې زه تاسو ته وایم چې خپل پیسې په داسې ځای کې ولګوئ چې هغه تاسو ته رښتیا یو نتیجه درکړي او تاسو اقتصادي ژوند خشي ډیر زیات مننه او مننه